ترومین د خپل واده په انځور کې یوه لویه تېروتنه وموندله. د هغه مېرمنې دوه ګوتې په عجیب ډول یو پر بل ایښي وي او دا اشاره داسې ښکاره کېده لکه چې هغه له خدایه بخښنه غواړي. دا معنا درلوده چې د هغه واده رښتینی نه و. بله ورځ ترومین خپلې مېرمنې ته نیغ په نیغه څه ونه ویل. پر ځای هغه کستان د خپلې مېرمنې خواته لاړ تر څو معلومه کړي چې هغه د دومره کلونو راهیسې څه شی پټوي. خو د هغه مېرمن لا له وړاندې پوهېده چې ترومین څه ته لاره هواروي. هغې سمدستي پلمه وکړه چې په روغتون کې یوه مهمه جراحي عملیات لري. عموماً هغه دومره مصروفه نه وه خو نن یې چلند له پخوا سره ډېر توپیر درلود. دا چې ترومین ولیدل شکې لا زیات شو. کله چې د هغه مېرمن د کور څخه وتله ترومین په ډېر عادي ډول ویل زه به ستا لپاره ګوتې یو له بله تېرې کړم، یعنې دا به درته وکړم. د هغه مېرمنه ودرېده. ترومین ته یې وکتل، ژر یوه جالي موسکا وکړه او بیا د کار پر لور روانه شوه. ترومین په پټه د هغې تعقیب پیل کړ او روغتون ته ورسېد. خو یوې نرسې مخه ونیوله او دننه ته یې پرېنښود. ترومین ته ظاهر وکړ چې ځي، خو بیا سمدستي بیرته راوګرځېد او نرسه یې تعقیب کړه. د لارې په اوږدو کې د سرخۍ ویلچیر ناروغانو ګڼه ګوڼه وه، خو ترومین په هوښیارۍ سره خپل مسیر بدل کړ. په دهلیز کې هغه له یوه نرس سره ټکر وکړ چې یو ټرالي ورسره وه. ترومین وویل زه درسره مرسته کولی شم. بالاخره ترومین له ټولو خنډونو تیر شو او د عملیاتو خونې ته ورسېد. خو هغه څه چې هلته یې ولیدل یو ډېر بد تمثیل اداکاري وه. کله چې جراح ډاکټر عملیات پیلول غوښتل، هغه ناروغ چې باید بیسته وی ناڅاپه راکېناست. ترومین دا عجیب صحنه ولیده. دا ښکاره وه چې د هغه د مېرمنې ډاکټرۍ هم دروغ وي. خو ترومین هیڅکله فکر نه و کړی چې دا دوکه به دومره ژوروي. دا یوازې د هغه مېرمنه نه وه. هغه احساس کړه چې د شاوخوا هر څه بیا تکرارېدل. د دې معلومولو لپاره هغه عجیب کارونه کول پیل کړل. د تګ پر مهال ناڅاپه ودرېد او خپل په بوټونو مصروف شو. بیا یې ځان ښکته کړ او د نړۍ د جزیاتو څارنه پیل کړه. په پای کې هغه باور پیدا کړ چې هر شی او هر څوک بار یو شان حرکتونه کوي. ترومین هڅه وکړه چې په دې تکراري سیستم کې کومه تېروتنه پیدا کړي. هماغه و چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو عجیب سړی ولید. یو کس چې خوله یې پر سر وه. د ترومین څارنه یې کوله. خو کله چې ترومین ورته وکتل سړی ژر لاړ. ترومین هڅه وکړه چې هغه سړی تعقیب کړي، خو ناڅاپه یو بس د هغه مخې ته ودرېد. په همدې شیبه ترومین ته یاد شو چې بل موټر زما شاته راغلی، نو هغه بین رنګ وی. هغه په ډاډ سره مخ واړاوه چې وی کتل موټر په رښتیا هم شین رنګ و. ترومین ته خپل شکونه نور هم رښتیا ښکاره شول. ناڅاپه هغه هڅه وکړه چې یوه نامعلومه کمپنۍ ته ننوځي. هلته چې کومو خلکو ترومین نه پیژانده د هغه په لیدو وډار شو. کله چې د لیفت دروازه پرانیستل شوه، ترومین ولیدل چې د اصلان لیفت نه و بلکې د یوه تلویزیوني خپرونې شاته پرده وه. امنیتي ساتونکو بهانه وکړه او ترومین یې له ودانۍ وایست. خو اوس دا بهانه ورته لا نور مشکوک ښکاره شوه. د دې عجیبو پیښو وروسته ترومین ته معلومه شوه چې دا یوازې د واقعیت یوه ذره ده. حقیقت دا و چې ترومین د یوې سترې صحنې یا سټیج د نه ژوند کاوه. د تایوان په نوم یوه ټاپو کې 15,000 څخه زیاتې کمرې لګول شوې وې چې د ترومین ژوند یې 24 ساعته بې وقفه نشر کاوه. 20 میلیونه خلکو د هغه زیږېدنه یا پیدایښت لیدلی و او 220 هیوادونو د هغه ژوند تعقیب وه. سمندر جالي و، اسمان جالي و او ان د ټاپو خلک هم جالي و. دا خلک د 10 کلونو راهیسې د ترومین سره تمثیل ژوند کاوه. د ترومین سره لوی شوي و او هر څه یې ورسره تجربه کړي و. ترومین بې له دې چې پوه شي د کمرې تر سار لاندې ژوند کاوه. د هغه مېرمنې خپل ځواني یوازې د دې لپاره قرباني کړې وه چې د ترومین مېرمن شي. خو لیدونکي د دې جالي مینې او ډېر تمثیل او ریکټینګ څخه ستړي شوي وو. نو فلم جوړونکو د ترومین شو په نوم د نړۍ تر ټولو مشهوره ریالټي خپرونه جوړه کړه او ترومین یې اداکار و، خو په ځان هم نه و خبر. دا یو ډېر ښه فلم دی، په لیدلو ارزي. مننه.